السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ سر جامو پټاسي. ګرانو ملګرو زه ستاسو ورور ټچنیک رحیم. ګرانو ملګرو تاسو هم تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو د بل چا د فیسبوک آی ډي په یوه دقیقه کې ختمه کړئ. نو ملګرو دا ضرورت په وخت کې بیا تاسو استعمالوئ. که هغه ستاسو په نامه باندې آی ډي جوړه کړي، تاسو تصویر پرې ولګوئ او تاسو په آی ډي باندې بل چا ته میسیجان کوي، تاسو خبر یې نه یاستئ. نو ملګرو ویډیو پوره وګورئ، تر اخره وګورئ او ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ. او که نوي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هر ورځ ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو ګرانو ملګرو اوس موږ ځو د ویډیو په طرف. ویډیو تر اخره وګورئ. نو ملګرو تاسو به د ټولو نه مخکې ولاړ شئ فیسبوک په خلاص کړئ. که هغه تاسو په خپل فیسبوک کې خلاص کړئ، که په هر شي کې خلاص کړئ. زه دلته یو براوزر کې خپل فیسبوک خلاصوم. نو ګران ملګرو دا یوه آی ډي ده، زما ملګري آی ډي ده، دا هغه جوړه کړې، خو زه دلته ما ویډیو لپاره دا استعمالوم، هغه یې بندوي. نو تاسو به ټولو کته لاړ شئ، دلته به لیکلی وي رپورټ. دا تاسو وینئ دا رپورټ به تاسو پرې ووهئ. کله چې تاسو دا پرې کلیک کړئ نو تاسو به دا راواړوي، تاسو به دا د مابین وال پرې ووهئ رپورټ دیس پروفایل. تاسو کتلی شئ دا رپورټ دیس پروفایل. نو ګران ملګرو دا کتل دا به تاسو پرې کلیک کړئ، دلته به تاسو راواړوي دا 5 آپشنان. تاسو به دلته کې کلیک کړئ دیس از فیک اکاونټ. دا به تاسو پرې کلیک دلته به کنټینیو پرې ووهئ. کله چې کنټینیو پرې ووهئ دلته به تاسو دا راواړوي 4 آپشنان. تاسو به بیرته لاړ شئ شاته، ځکه چې دا تاسو نه یو بل به پرې ووهئ. تاسو دا سبمیټ یور ټو فیسبوک فار ریویو، دا به تاسو پرې ووهئ سبمیټ پرې کړئ. نو کله چې دا په سبمیټ کول دا به تاسو بیرته دلته شاته راشئ. تاسو به بیرته شاته رپورټ پرابلم به ووهئ، دلته به تاسو ولیکئ بیرته به رپورټ دیس پروفایل ووهئ. نو رپورټ دیس پروفایل چې مو ووهئ تاسو به دلته بیرته دا تر غوټو اخر ته آپشن وینئ دا یوزینګ ډفرنټ نیم دین یوز ان ایوریډے لایف. دا به تاسو کنټینیو کړئ. کله چې کنټینیو کړئ تاسو به دا راواړوي. تاسو به دلته دیس پروفایل 1 2 3 4 آپشنونه راوړي. تاسو به اول آپشن پې کلیک کړئ، دیس پروفایل ډزنټ رپسټینګ. دا به تاسو پې وګورئ، بیا سبمیټ ټو فیسبوک فار یو، دا به تاسو پې کلیک کړئ. کله چې دا پې کلیک کړئ تاسو به سبمیټ کړئ. نو ملګرو کله چې سبمیټ کوله نو ستاسو د ملګري آی ډي به په 24 غنټې کې ختمه شي. نو ګران ملګرو تاسو بیا ته هم وایم دا طریقه تاسو په ضرورت په وخت کې استعمال کړئ، ځکه چې د بغیر ضرورت وخت کې مه استعمالوئ. تاسو به ډېره مننه وي. نو ملګرو که ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ، ځکه چې موږ هر ورځ ښایسته ویډیوګان اپلوډ کوو.